بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده، که چیرې سړی کور والا ته ووایي چې خورې دا کار وکړه یا خورې ولاړ شه، په خور سره ورته ووایي، په دې سره خو به څه مشکل نه جوړېږي. محترمینو، کور والا ته په قصدن سره خور ویل چې ای خورې یا ولاړه شه یا دا کار وکړه، دا خو مکروه دی، خو البته نور ډیر مشکل نه ځین جوړیږي. خو که چیرې څوک کور والا ته داسې ووایي چې پر ما داسې یې لکه خور، دا لکه لفظ ورسره راولي، ځکه دا په پښتو کې د تشبیه دپاره استعمالیږي، لکه خور یا لکه مور، نو په دې کې بیا که چیرې د ده نیت د طلاق و نو طلاق باین واقع کیږي. که نیت د حرمت و، یعنی پر ما داسې حرامه لکه خور یا لکه مور، نو بیا به زهار واقع کیږي. زهار دا دی چې شپېته روژې به نسي، بیا به دی کور والا ته ورنږدې کېدلی سي. نو که هسې څوک ورته چې خوري یا موري یا ولاړ سه یا خوري راسه، قصدن سره داسې الفاظ ویل خو مکروه دي، خو ډېر مشکل نه جوړوي. او که قصدن نه وي نو هېڅ مشکل هم پکې نسته، خو خالي که چا داسې ورته ویل چې داسې یې پر ما لکه خور، دا لکه لفظ پکې راسي، نو بیا مشکل جوړېږي. فتاوی دارالعلوم دیوبند مدلل و مکلل جلد نمبر 10 صفحه نمبر 141 په حواله سره د دور مختار علی همیش رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 294. دا غرنګه فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحه نمبر 526. والسلام. ستاسو د دینی او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.